अजीजानो पिंजा अरकान दी द इस्लाम चे अगर पिंजो अरकानो बांधी द टोल इस्लाम दारो मदार पर अगर पिंजो अरकानो की यौ रुकन चिदे अगर रोजा हम और दा याद लड़ई चे हर यौ शे दा फर्ज कीगी पर हुक्म द परवरदिगार आलम बन चे द कमशी मुताल्लिक हुक्म दा अल्लाह ताला अगर शे फर्ज दरोजे मुताल्लिकम कुरान करीम के दा अल्लाह हुक्म फमन शहिदा मिनकुम शहरा फलियसुमह चा बांधी चे दरोजे म्याश तराशी और दे अहल दरोजी वी नो दे रोजा 19 अल्लाह दे मुंगा और तासु टोलो था द सही रोजे निवलो तौफीक नसीब फरमाए। कुरान करीम के अल्लाह अज़्ज़ इस्मुहु इरशाद फरमाई या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए ईमान वालाओ कुतिबा अलैकुमुस सियाम फर्ज कड़ले शवे दा पता सु बांधे रोजा कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लक संग चे फरशवे व पागा कसानो बांधे चे कम तासु न मख की तिरशी कम कौमुना चे तासु न मख की तिरशवी दी नो रोजा पा अगी हम फर्ज हुआ यवाज पता सु न दा फर्ज उलमा लिखी चे दे रोजा के रास सदे आखिर खुदा पाक था सपलास राजी चिद सहर नवाला तरमा खामा पोरे खलक दलवगे और द तंदे न मड़की मां पर खबर पोई गई ज़का चे अल्लाह ता पता दा चे कम खलक रोजा नीसी और कम इन नीसी नु चे दा ता पता दा चे दा खलक ही नीसी कमरी हम नीसी है नु ब्या वाले दा इम्तिहान पे बांधी कई नाजिजानो दे इन इम्तिहान दो वजह यो वजह दे इम्तिहान दाई चे मुमतहिन था द मखकीनी सड़ी पता नहीं नु इम्तिहान पीऊ की पता वर्ता नहीं चे दे पदे तालीम के काबिल दे और कन दे न इम्तिहान वर तकीदी पर चलास के वर की चे बई दादा मजमूनु लिखा नु दा अल्लाह मुताल्लिक दावेल चे दा पता निश्ता नु दा को नामुमकिन अदा ज़का चे अल्लाह दार चा पसीना आलिम दे वगत पता दा और दार चा काबिलियत हम वर्त मालूम दगा सवाल व अगज़े हम वारिदीगी चे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम था नमरूद और जोड़ को
او دومره لوی اور و چې په شپږو میاشتو کې خو ایله تازه شوی و. اوس دې امتحان ته ګوره چې څه وخت کې نمرود دی اور ته ورچي چې منې کېږي د خپلو خبرو نه او که دې اور ته دی اچو. ابراهیم علیہ السلام ورته وفرمایل چې منې کېږم خو نه ورچوه. چې اور ته ور واچولو نو دا وخت کې جبرائیل علیہ السلام ورته راغی او ورته وی چې وایه څه امداد درکم په ډېر لوی اور کې راوغورځېدې. نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي چا چې اچولې ما هغه پوهېږي او امداد یې پوهېږي. نو یو بله د خوند خبره درته عرض کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج تتلو نو د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتہا کې جبرائیل ورته وی چې دې ځای نه زه مخکې نشم تللی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او جبرائیل یو بدل درنه عالم زما نیکه ابراهیم علیہ السلام چې په اور کې نمرود اچولیو نو تا ورته ویلی چې امداد درکم اے ابراهیم دې وخت کې زما هغه ځای ته رسۍ کېږي چې ستا نه کېږي. نو زما نیکه درته وی چې نه چاته چې ستا رسۍ کېږي اما ګوري لګیا دی. نو نن وایه جبریل هغه ځای ته زه روان یم چې کوم ځای ته ته نشې رسېدی نو که څه خدمت دي راته ووایه چې مخکې درته پیش کړم. نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي. وې داسې بې اختیاره دې راټوپ ولې کو. نو ابراهیم علیہ السلام ورته وایي چې خبره دا ده چې دا د نمرود وس کار نه او نه د نمرود کار دی چې دا سما سره کېږي لګیا دی. دا کولو والا بل دی. زما محبوب او معشوق دی په دې خوشحالېږي چې زه اور کې وغورځېږم. نو چې زما معشوقه پې خوشحالېږي نو دا بې اختیاره مې ورټوپ ځکه کو. ډاکټر اقبال وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. دا عقل تقاضا خداوا چې دی اور ته ورټوپ کم او کنه سوچ می کول او د عشق تقاضا دا نه چې سوچونه بنه کې بس وردانګي با. نو عزیزانو روجه چې دا الله تسپلاس ورزي نو مارز داو کو چې د محبوب امتحان په سړی چې د داغه دو صورت ای. یو صورت دای چې دته معلوم نه چې د په امتحان کې پاس شي او کپاس بنشي نو د خدای متعلق خدا خبره ناممکنه ده. یو صورت دای چې پاغه امتحان دې د پاره کوي چې نوري دنیا ته سبق شي چې تاسو هم بنی آدم یې او دعوه کوي د دې خبرې چې موږ د خدای عاشقان یو. نو تاسو انسانان یې او ابراهیم علیه السلام هم انسان. اغم دعوه د عشق کوله به اختیار اور ته ټوپ کړو. اغم دعوه د عشق کوله د زوی په مړای چاړه کې خوا چې زما خدای ویلي چې زوی حلال کنو بسم الله الله اکبر. نو د عائشہ کی دنیا ته خودو چې سبا ته داونه وی چې یا الله ما تا د پاره دا کړی او ما دا کړی او ما دا کړی
نو زه به درته سیمپل پیش کم چې ما د پاره کولو والا چې هغه دا و لکه ابراهیم علیه السلام. ما په کال کې یو ځل پتا روجه راوستې وه نو هم ټوپونه دی وایي غرق شو. نن خو ډېره ګرمي ده نن وږی ډېرې ما نن تږی ډېرې ما په دې روجه کې یو دا خبرې ګورې مه کوئ. نن مې پېشمنی نه دی کړی او نن مې چې چای نه دي څکلي اوده پاتې شوم او بانګ را باندې وویو. ټوله ورځ که تاسو خیال وکړئ مونږ دا خبرې دا به نه وی. په خدای قسم چې دا روجه چې فرض شوه نو په هغه وخت کې غوښې چرته وي دا سبزیانې چې دا تاسو نن خورئ دا چرته وي. یو کدو به هغه به هم ډېر په مشکله پیدا کېده او چې پیدا به شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو لګیا دی پرې کوي نری نری پرې کوي. جی دومره نری ولې پرې کوي؟ وایي دومره نری ځکه پرې کوم چې یوازې زه نه یم چې لږه ښوروا پکې وکړو چې د ګاونډیانو ته هم لږه لګول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکاری به چې وه نو هغه به چې پاو شی و نو پکې دړی اوبه به وي. تالی چې و د هغه د لرګي جوړو نو هغه یو تالی دومره لوی و چې څلورو کسو به اوچتولو. څلور کسې چې اوچتئ اندازه وکئ د دې نیم جومات عمره تالی به وي نو هله به څلور کسه اوچت. نو دا دومره لوی تالی دې دپاره جوړ کړی و چې مونږ چې روټۍ خورو هسې نه چې چېرته غلام یا مریی یا مزدور دا رانه بار پاتې نشي چې هم په دې تالي کې روټۍ وکړي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې یوازې به روټۍ نه خوړه څومره ملګري غلامان خادمان مریونه دا ټول به ځان سره په یو تالي کې د دواړو کونو بادشاه دی او پروټای ور سره مریونه او خادمان ناس. نن چې د دوانو افسرین هغه نوکر ځان سره کې نه یا ډرایور ځان سره پروټای کې نه یا خدمتګار ځان توبه استغفار او بیا لا چې خان نوابی په دې پاکستان کې وګورئ دا پاکستان به خدای غر کوي نه. په دې هفته کې وګوره په ټول پاکستان غلې وورېدې شلګونه کسان پکې مړ شو. یو علاقه داسې نه ده چې غلې په نه دا ورېدلې. نو پرون می چاته وی غلې لا څکه اوس د آسمانی د بل قهر انتظار کوي چې کم قهر به در باندې وری. کم افت به در باندې وری. پخوا خو بداو چې ښځه به ګډېده او سړو به تماشه کوله. اوس سړی ګډېږي او ښځه یې تماشه کوي. په شرمونو دا عمل کو شرمېږه چې شرمېدلی به څه شرمېږه. پخوا به ښځه ګډېده او سړي به یې تماشې ته ناست. کم سړي به چې ښځې ته چیلم ډکوله بړواګان به یې ورته وي او یا بړواګانو ته به یې چیلم ډکولو مونږ به هغې پورې خندل چې او بې غیرته ته څنګه پښتون ځان ته وی خدای دې بې خوباسه ته بړواګانو ته چیلم ډکې. مونږ هلکوالي زمانه کې به دا ډېر تعجب ګڼلی. اوس ټول ملک ګډېږي. هر سړی کنجر او ډم دی. دا مونږ ګیرو والا چې نه ګډېږو لږ دا سډیله میلم په مخ ولاړه دې نه شرمېږو کنې مونږ د ټولو نه زیات
تاسو وکړه ابل ورځ د قوم ګډه بیا د قوم د ملک د اسمبلی ممبران ګډي نو چې د کوم ملک پارلیمنت کنجر وي دا ملک انجام بچي او دا ملک حال بچي تاسو بنورې د ځان تماشې کوئ نو عرض میں داو چې روجا په دې ملک کې هم غریبو تر راغلی دا سرمایدار روجې نه نیسي پیغمبر فرمایلی دی الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شیو چانه پیژندو او زر دې چې بیا به ناشنا شي څوک به نه پیژني فتوبى للغرباء خوشحالي دی د غریبانو خلقو د پاره خو زه د پاکستان غریبان هم چې د په دې حدیث لاندې نه ګڼم پاکستان غریبان دي خدای په خړ سیلاب یوړي څومره ډمټوب او کنجرتوب چې نن د غریب په دماغ کې دی دومره د سرمایه‌دارو نه دی تاسو ورشئ کابل ته مازیګر ټایم کې وګورئ کل هم په کې دا د غریبان او سټمار او د شاخه تاخه زامن دا بګورې د ورځې په پالیشونه کوي د ورځې په مزدوري کوي او مازیګر کې به سینما کې ګوري نو عرض میں دا عزیزان چې دا قوم د قوم زما په دې سترګو سترګو کې کیږي چې صافت لاندې برازي اوس په دې به خدای عالمي چې صافت په نازل بار تقدیر روجا الله فرض کړی دی د پاره دا چې دنیا ته وخی بیا خاص کر ملائکو ته وخی چې تاسو وګورئ دا تاسو ویلیو چې بنی آدم ما پیدا کوا دوی به څه چل کوي پردی وینې به تویي پردی کورونه به ورانوي مونږ ډېر یو ستا عبادت لپاره اوس وګورئ زما په بندگانو زما امتحان دی سهار نه تر ماښامه پورې 14 غنټې ما د پاره لوګه او تنده تیرې کنه تیرې نو ستاسو پر روجه باندې با الله د ټول کائنات په ملائکو کې فخر کوي په تاسو به فخر کوي حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ جنت ته چې خلق نه نوځي یو دروازه ده د هغې ریان نامه ده ریان دروازه با خاص کر روجدارو ته आवाज کوي چې تاسو زما په دلار جنت ته نه نو زما عزیزانو په دې نعمتونو کې چې دا د شپې تاسو خوړلي او دومره وخورئ چې بیا بل ماښام لمو مړه نه کي ملایان د شپې وګورئ د دې پیوالاو په دکانونو باندې لوخي ورته پریخي چې ملایي کنه دا غوړې خورواګانې خوار نه خوار او غریب نه غریب سړی تم الله تعالی پښمنی کې پراټې نصیب کړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په جنگ کې د روجې میاشت وا او د اړ په شکال ورځي صحابه روجیم نیولې وي او جنگ هم کول او داسې روجې نیولې وا چې ماخام نور څه د خوراک نو
نو یو قجوره 2 کسو باندې نیمه کړې وه، نیمه تاو خوړه او نیمه ماو خوړه، په دې مروجم نیولې او سباله د بدر په میدان کې جنگ هم کوله. تاسو بس کوئ. رحمان بابا وی په عوض د کم طاعت دی ورته کړی، په عوض د کم طاعت دی ورته کړی، دا نعمت چې په هر شام او هر سحر خوري. سحر او ماښام چې کوم نعمتونه ته خورې د دې بدل کې دې کړي څه دي؟ بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې، نه پوهېږي په خپل سود او په زیان ولې. بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې، نه پوهېږي په خپل سود او په زیان ولې. خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی، نو ته په هسې ډېر لوی توان کې د ځان بولې ناتوان ولې. کم توان او طاقت دی چې الله تعالی تا ته نه دی درکړی، بیا ځان ناتوانه ولې بولې، ځان کمزوری ولې بولې. نو زما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې کوي. علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلي د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د ده اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب کړي. نو الله دا رمضان کاڼی ور مخامخ کی، چې ور مخامخ کی یو چس ناری کی او دا رمضان کاڼی ټول سمندر اوچ کی. نو په دې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره ایښې ده چې په دې 11 میاشتو کې دې څومره ګناه کړي، الله د دې میاشتې په برکت ټوله ختم. نو عزیزانو عرض مې داو چې دې میاشتې لا ملا وتړی، ختمونه پکې وکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د رمضان په میاشت کې 1 شپېته ختمونه کول، 1 شپېته. یو ختم به په تراویح کې کولو، یو سپاره به ویل، او یو ثابت ختم به د شپې کولو، او یو ثابت ختم به د ورځې کولو. سهار نه به تر ماښامه پورې یو قرآن ختم، بیا به تراویح چې وکړي بیا به شروع شو، نو تر سحر بانګه پورې به بل ختم وکړو. 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی، 40 کاله. مونږ یو ختم هم نشو کولی. هغه جماعت لټو چې چرته امریکنی انجن امام ولاړي او ګړس ته وباسي، یو ختم نشو. عزیزانو ما 40 کاله ختمونه کړي، د یو شپې ختم ما کړی دی. 8 بجې ماسخوتن امنیت وتړلو. زمونږ یو استاد و خدای دې غریق رحمت کړي، هغه پسې او د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ورپسې ولاړو، چې 3:30 بجې شوې نو ودحا ته ورسول، پاو کم 1.5 سپاره په یو رکعت کې وې.
ا باقی پاوې په نورو رکعاتونو کې. نو عزیزانو عرض داو چې په دغه ورځو کې د قران ختم یو په تراوو کې ډېر ضروری. امام حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولید. نو تپوس ته وکړو چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشاله یې؟ ته په څه خوشاله یې؟ لکه اوس مانه ته تپوس وکړي چې مولا صاحب ته په څه خوشاله یې؟ مولیانو طبیعت خو درته معلوم دی چې دوی په څه ډېر خوشاله دي که نه جي؟ نو داسې هر سړی د خپل شان مناسب په څه نه څه خو خوشحالي. خو بیا په دې نغدو که خیال وکړي هر سړی خوشحالي. نغدو زمونږ بیړه تباه کړه، زمونږ کورونه یې وران کړه، عمر له زمونږ کور جهنم کړو. عمر له د نغدو د پاره مونږ په ایس ګناه صرفه نه ده کړې، په ایس ګناه. د نغدو د پاره وګوره په دې ملک کې ګرځه، کم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لونه بل ته سپلای کوي د نغدو د پاره، دا خو عام شی دی. تاسو راشئ وګورئ نن د ملک د هوټلو ډک دی، ټول ملک هوټل هوټل شو. په دې هوټلو کې وګوره الکان سپلای کی د نغدو د پاره. هیروین چې د انسانیت دشمن شه دی هغه سپلای کیږي د نغدو د پاره. نو نن زمون عمر لکور چې دی هغه جهنم شو. د جنت تمه مکه وای ماما، جنتونه نشته. زه چې په کومه زمانہ کې اوسېږم نو ما ته د ځان نواله تر خپنه شي تاسو پورې جنت منت نخکار. ایو لیوانه ما تراغله ویلا بی دیگر مولا ته مالو تبر ور سره ا تبر د صادر نروي سوال دا تبر ګوري پدې بدی کې مکه کدی د جنت نوم واغست پدې تبر بدی کې مکه. زه یې د ما بیړای هر کښه چتا لیوانه دي رښتیانه ونه ویل پدې تبر مې ټول جنتونه مات کړ، جنت نشتا او نه خلکو ته د جنت تقریر وکي. او په دوزخ کې مې خسي خواله دي اور مې تازه کړي دي، خلک را تیاروا چې راځي.